سورہ طارق کې اثبات د قیامت کې په یو دلیل سره په یو شاهد سره بیا ورپسې دا دوه قسمه بیانې د خلقو اثبات د قیامت کې په بل دلیل سره بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق گواه د اسمان او غستوره د شپې تلونکې غستوره چې د شپې تلونکې هغې ته وایي وما ادراک ما الطارق وصفو کتا درا چې طارق څه شی دی النجم الثاقب غستوره دی ځلیدونکې دا په څه باندې گواه دي ان کل نفس لما علیها حافظ نشته داسې یو نفس مگر پاغي باندې الله نگهبان دی چې ستوري داغه د نگهبانه نه بار نه دی کنه اسمان کې بنده به نه سب خلاص شي پسودي ګور انسان چې د سنه پیدا کړی شوی دی پیدا کړی شوی دا غوونه ټوپ وهون کې چې راوځي زمين د سینې او د چجونا انه علی رجعه لقادر یقینا چې دا الله او بیا واپس کول د باندې قدرت والے یعنی چې قیامت کې بیا ژوندۍ کې یو دا معنا یا علی رجعه چې بیا دغه ته واپس کې چې کوم ځای نه پیدا کړی نو هم الله قادر دی یوم تبل السرائر الله وی د قیامت ورځ هغه ورځ ده چې په ورځ باندې به ارڅ ښکار شي عجیب سوی وینا ډوبه دا او ډوبه بزي الله وی ولي ډوبه بزي یوم تبل السرائر هغه ورځ باندې به ارڅ ښکار شي کنه رازونه به ښکار شي د زړونو رازونه نه به د انسان لره خپل زور او نه څوک مددگار او گواه د اسمان ذات الرجعی د باران ته نکی کنه نو رجع اولی باران ته وي ځکه دا خواغه وبري کنه خو د ځمکې نه راوچته شوی بیا ځمکې ته لاړې دغه بخارات او هواګانې وي چې د ځمکې نه نمی اوچته شوه باران ته جوړ شو نو بیا راغې ځمکې ته هر شی خپل اصل ته واپس کیږي کنه دغه موږ به خپل ځای ته واپس کیږو ذات الرجع او زمکه ذات الصدر خاوند زرغونی صدا ولی چودو ته وي خطیر ال راوځي چې زمکه وچوي کنه په سبحان دی گواهی انه لقول فصل چې دا قران داس یو وینا دا چې جدائی راولي د حق او د باطل وما هو بالعدل دا ټوک نه دي انهم یکیدون کیدا یقینا دی تدبیر کی ستا په حق کی تدبیر واکید کیدا الله ویزو انتظام کوم استاد خلاصی فمهل الکافرین مهلت ورکړي کافر الله عذاب خبره مکوا ایبا امهلهم رویدا مهلت ورکړي لا مهلت ورکول